ملګرو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد ډیرو سختو او مشکلاتو کې راګیر شوی دی. داسې کومه مسله ورته مخې ته راغلې ده چې اسماعیل شاهد ډیر مشکلاتو کې راګیر شوی دی. دا ټول حقیقت در سره دی ویډیو کې شریکومه، خو ملګرو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. خو د ویډیو نه مخکې چې کوم ملګري زمونږ چینل پشتو نیوز چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ تاسو زمونږ پشتو نیوز چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلې نشان هم ووهئ چې تاسو ته زمونږ هره نوې ویډیو ښه په اسانۍ سره در رسي. ملګرو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد چې د پیښور سره تعلق ساتي چې په زرګاو ډرامې او فلمونه یې جوړ کړي دي او داسې مشهور اداکار دی چې ټول پښتانه یې ډیر زیات خوښوي. هم ملګرو کو د افغانستان پښتانه دي او کو د پاکستان د دنیا په هر ګوټ کې خلک زیات خوښوي. ملګرو اسماعیل شاهد د پی ټي وي ډرامو نه کار شروع کړی و خو ډیر لږ وخت کې مشهور هم شو. خو ملګرو اوس ورته د هر څه احساس وشو. ملګرو د اسماعیل ډیرې ډرامې چې وګورئ چې ډیر اداکاران د سره دې ډرامو کې کار هم کړی دی، خو ملګرو څه اداکاران د دنیا نه هم تللي دي. ملګرو اسماعیل شاهد هم الله تعالی ته پخا توبه وکړله او عمرې ته هم لاړو. ملګرو چې څنګه د عمرې نه راواپس شو او کلي ته راغی نو بیا خپل ملګرو سره عمرې ته هم لاړو او چې بیا د هغه ځای نه راواپس شو او خپل کلي ته راورسېدو د هغه ځای نه جومات سره تبلیغ کې هم لاړو. ملګرو د اسماعیل شاهد یوه تازه نوې ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده چې په مسجد کې یو امام سره ناست وي او د ځان دپاره دواګانې غواړي. ملګرو حقیقت دی چې الله تعالی څوک ځان ته نږدې کوي. ملګرو که هغه هر څوک وي خو الله تعالی خپلو بندګانو سره ډیره زیاته مینه لري او الله تعالی دې د اسماعیل شاهد ټولې دواګانې قبولې او منظورې کړي.